أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیت مبارک کې د مشرکانو د شرک ذکر وشو چې دوی د الله نه سوا نور معبودان جوړ کړي دي، د هغې عبادت کوي، د الله سره شریکان ګرځولي دي. اوس د هغې مشرکانو او چې هغې په دنیا کې کم څیزونه د الله سره شریک ګرځولي دي، د هغې انجام الله پاک ذکر کوي چې د کومو څیزونو، د کومو بوتانو او د هر څیز چې عبادت شوی دی، نو قیامت کې به الله پاک دې ته وفرمایي چې تاسو ورشئ او چې د چا عبادت هم کړی دی نو د هغې نه تاسو امداد وغواړئ چې تاسو زما د عذاب نه بچ کړي. نو دغه مشرکان دی هم په جهنم کې، او دوی چې د څه عبادت کړی دی نو هغه به هم په جهنم کې، سوا د هغه پاکو هستونه چې هغې د دې په عبادت کولو راضي او خوشحاله نه و. لکه حضرت عیسی علیه السلام چې د الله پیغمبر دی، هغه ته هم خلقو خدای ویلی دی او د هغه عبادت د هغې آسمان ته د ختلو نه چې ژوندی الله پاک خېجولی دی، د هغې نه پس خلقو د هغه عبادت کړی دی، هغه ته خدای ویلی دی، هغه ته د خدای زوی ویلی دی. نو هغه پاکې هستی به د دې عذابونو نه بچ وي، ځکه چې هغې په دې باندې راضي او خوشحاله نو. یا کم نیکان بزرگان چې دنیا نه رخصت شوي دي او اوس دې وخت کې خلق د هغې قبرونو ته سجدې لګوي، نو هغې په دې باندې راضي او خوشحاله نه دي. که بالفرض هغې د قبر نه راپاسي نو دا خلق به د شرک نه منع کړي چې مه کوئ، داسې دا ګناه ده. نو چې کوم خلق په خپل عبادت باندې راضي او خوشحاله نو، هغې خو د عذاب نه بچ دي، او چې کوم خلق راضي او خوشحاله په دې عبادت باندې، هغې به الله پاک جهنم ته غورځوي. نو دوزخ کې به دا مشرکان ورشي هغه خپلو سردارانو پسې، خپلو لیډرانو پسې چې تاسو هم د الله د عذاب نه بچ کړئ. هغې به ورته انا کل فیها، موږ خو ټول په دوزخ کې تاسو سره یو شان پراته یو، نو څنګه به تاسو د عذاب نه بچ کړو. نو بیا به مشوره وکړي چې راځئ ابلیس له ورشو، چې دا ټول شرک دا په موږ باندې ابلیس کړی. نو ابلیس هم په جهنم کې د هغه اولاد څومره پیریان دي، څومره جنات دي او شیطانان دي چې په حالت د کفر کې د دنیا نه تللی دي، دا ټول به همیشه دپاره په دوزخ کې. نو ابلیس نه به مدد وغواړي. نو ابلیس جواب بسئ، هغه به ورته ووایي فلا تلوموني ولوموا انفسکم، تاسو ما مه ملامته کوئ، خپل ځان ملامت کې. ما انا بمصرخکم، زه ستاسو مدد نشم کولی، وما انتم بمصرخیه،
او نه تاسو زما سره مدد کولی شي. وی تاسو باندې خو ما په زور زبردستی نه وکړې چې په زور مې په تاسو باندې شرک کړی او ما درته وسوسه اچولې وه او تاسو پې عمل کړی. نو ابلیس به هم بیزاره شي. نو دغه وخت کې به دا دوزخیان وایي چې که چېرې الله پاک موږ دنیا ته واپس ولیږي نو څنګه چې دغه ابلیس او دغه سردارانو او مشرانو د کفر او شرک چې په موږ کفر او شرک کړی او دوی زموږ نه لا تعلقي وکړله، نو که الله پاک هم دنیا ته واپس ولیږي نو موږ به دې څیزونه عبادت نه کوو، دې سره به زموږ هم داسې لا تعلقي پیدا شي څنګه چې دې وخت کې دې زموږ سره لا تعلقي وکړله. خو د هغې افسوس نه بیا جوړېږي نه، الله پاک به د دې ټول اعمال هلته په قیامت کې دې ته مخې ته کېږي چې دا ستاسو اعمال دي، دا ستاسو عقیده ده. همیشه دپاره به په دوزخ کې د دوزخ نه د دې وتلو لار بنی او نه به تښتېدی شي، نه به یې ترېنه څوک په زور راویستی شي او نه به د چا سفارش د کافر په حق کې قبول شي. استبرأ الذین اتبعوه، په کوم وخت کې چې د براءت اعلان به وکړي هغه کسان چې د هغې تابعداري شوې وه، عبادت شوی و، نو دغه باطل معبودان دا به ټول لا تعلقي او د بیزارۍ اعلان وکړي. من الذین اتبعوا، د هغې خلقونه چې د دوی تابعداري یې کړې وه، چې چا په دنیا کې د کوم څیز عبادت کړی دی د الله نه سوا، نو هغه ټول به لا تعلق شي، بیزاره به شي چې دې ته خو موږ نه وویل چې تاسو راشئ زموږ عبادت وکړئ. ورأوا العذاب، او دوی به وویني عذاب د جهنم، جهنم ته به وغورځولی شي. وتقطعت، او کټ به شي بهم الاسباب، د دوی په منځ کې تعلقات، چې کوم تعلق د عابد او د معبود په دنیا کې د یو بل سره چا عبادت کو، د کوم څیزونو عبادت یې کړی بس هغه تعلقات به ټول ختم شي. وقال الذین اتبعوا، او وبوي هغه کسان چې تابعداري کړې وه، ځکه چې خپل معبودان هغه به لا تعلق شي، نو اوس به دوی وایي چې موږ هم لا تعلقه کېږو، خو که بالفرض موږ دنیا ته واپس ولیږلی شو. نو دغه تابعدار خلق به ووایي لو ان لنا کرتن، کاش کې چې وی زموږ دپاره کرتن واپس تلل دنیا ته. نو بیا خو واپس راتلل دنیا ته نشته دی، چې یو ځل د آخرت سفر د مرګ په لاره شروع شي بس دغه سفر به بیا په مخ کې رواني، بیا دنیا ته واپس راتلل نشته دی. نو دغه خلق چې دا کم مشرکان دي په شرک مبتلا دي، د دوی وایي که بالفرض موږ دنیا ته واپس ولیږلی شو فنتبرأ منهم، فنتبرأ نو موږ به هم لا تعلق شو، موږ به هم بیزاره شو، منهم د دې خپلو معبودانو نه چې د کوم عبادت کړی په دنیا کې. کما تبرؤ، لکه څنګه چې بیزاره شوي دي، لا تعلق شوي دي دوی منا زموږ نه. ځکه ابلیس به وایي چې ما مه ملامت کوئ، ځان ملامت کې. وایي موږ بیا نه د ابلیس خبره منو، نه به د الله نه سوا د بل چا عبادت کو، او که دنیا ته واپس لاړ شو. کذالک همدارنګې یریهم الله، وبخي الله پاک دوی ته په قیامت کې اعمالهم، عملونه د دوی او د هغې انجام او نتیجه به ورته وښي چې دا ستاسو بد اعمال دي، دا خراب عقیدې دي او دا د هغې سزا ده په جهنم کې همیشه دپاره. حسرات علیهم، افسوسونه دي په دوی باندې، یعنی یو افسوس نه، افسوس وکړه افسوس دی په دې خلقو باندې چې دوی د دنیا نه بغیر د ایمان نه رخصت شوي دي. وما هم، او نه به وي دوی بخارجین، بهر کېدونکي وتونکي من النار، د اور د جهنم نه، ځکه خاتمه په کفر شوې ده، همیشه دپاره به په جهنم کې وي. استبرأ الذین اتبعوا، په کوم وخت کې چې بیزاره بشي هغه خلق چې تابعداري یې شوې وه په دنیا کې، من الذین اتبعوا، د هغې کسانو نه چې هغوی یې تابعداري کړې وه. ورأوا العذاب، او دوی به وویني عذاب د جهنم. وتقطعت بهم الاسباب، او کټ بشي د دوی په منځ کې تعلقات، هغه به ختم شي. وقال الذین اتبعوا، او وبوایي هغه کسان چې تابعداري یې کړې وه د دې بوتانو د باطلو معبودانو، لو ان لنا کرتن،
کاش کې چې وې زمونږ د پاره یو ځل بیا واپس کېدل دنیا ته فنتبرأ منهم نو مونږ به بیزاره او لا تعلق شو د دې معبودانو نه کما تبرؤ منا لکه څنګه چې دی بیزاره شوي دي زمونږ نه زمونږ سره د لا تعلق اعلان وکړو دغه شان به مونږ هم دې سره تعلق بیا نه ساتو کذالک هم دارنګې یریهم الله وبخی الله پاک دوی ته اعمالهم اعملونه د دوی حسرات افسوسونه دي علیهم د دوی په حال باندې وما هم او نبوي دوی بخارجینا بهر وتن کی من النار د جهنم د اورنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك